مورې دې کینچې واخله. سوله به کله راځي، سوله به مورې خوشحاله شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو تاسو به وایئ چې کاروبار نن بیا څنګه د دغې غمجنې مور تر څنګ راغلی دی. د دغې مور تر څنګ ځکه راځو چې د دغې مور ځینې ارمانونه چې په زړه کې یې لرل د هغه زوی ارمانونه چې نن په دې نړۍ کې نشته، انشاءالله موږ به هغه ورپورې کوو، تاسو به خوشحاله کوو، دغې مور ته به خوشحالي ورکوو. دغه مور چې تاسو ګورئ کله دغه مور چې د سړک سر ته ځي هلته سوال کوي او دغه ولمسیانو ته رزق پیدا کوي، د هغه بوج سره سره دلته مې مور یو بل دروند بوج هغه هم په دې خپل زړه باندې تیروي چې هغه بوج د دغه کور حیا او عزت دی. هغه بوج د دغې مور هغه ځوان یا ننګندې دي چې په دغه کور کې پاتې کیږي، ځکه چې دا کور نه چردیولي لري، نه دروازه لري، هیڅ هم نه لري. دغه مور یوه کیسه چې موږ ته بل ځل یې کړې وه چې موږ ته خلک په کنډو کې راډرېږي، موږ سخت دردوي، واقعا زه هم ډېر ودردولم. انشاءالله موږ به دغه ارمان چې د دې په زړه کې دا به ورپوره کوو، نور به دغه بوج د دغې مور په زړه باندې نه تېرېږي، دغه مور به نور خوشحاله وي انشاءالله، د دغه پرده د دغه عزت به انشاءالله موږ خوندي کوو. قدرمنو دوستانو که تاسې وګورئ د دغه کور هیڅ چردیوالي نشته، دغه مور پردې ځانه تو کړي دي، دغه مور هغه غیرت ښودلی دی چې زه همدغه مې وس ده، همدغه مې پرده ده، نوره بېوسه شوې ده، نوره ناتوانه ده، ځکه چې دی خپل بچیانو ته د خېټې رزق هم نشي پیدا کولی. قدرمن دوستانو نو دغه ویډیو موږ سره تر اخره وګورئ او تعقیب وکړئ چې دلته څه ترسره کېږي. نیکمرغي کله راوړې، نیکمرغي کله راوړې، زمونږ ارزو او ارمان وای، سوله به کله راځي، سوله به کله راځي، زمون ګران وطن ته وای، نیکمرغي کله راوړې، نیکمرغي کله راوړې، ګلشن وطن مو خړ سپېره دی، زمون ګران وطن ته وای، نیکمرغي کله راوړې، ګلشن وطن مو خړ سپېره دی، زمون ګران وطن ته وای، نیکمرغي کله راوړې، هر ځای کې خېږي د بارودو تور دودونه، زمون ګران وطن ته وای، نیکمرغي کله راوړې، نیکمرغي کله راوړې، زمونږ ارزو او ارمان وای، سوله به کله راځي، سوله به کله راځي، زمونږ ګران وطن ته وای، نیکمرغي کله راوړې، نیکمرغي کله راوړې، سترګو کې اوښکې مو شوې وینې، زمونږ ګران وطن ته نیکمرغي کله راوړې، سترګو کې اوښکې مو شوې وینې، زمونږ ګران. قدرمن لیدونکو دغه د هغه د خوشحالۍ وخت را ورسېدو، هغه وخت را ورسېدو چې د دغې مور هغه ارمان پوره کېږي، هغه ارمان چې د دې عزت ارمان و، د دې د کور د ستر ارمان و، هغه د ارمان خښته به نن دغه مور په خپلو لاسو باندې ږدي تر څو د دوی کورونه په ستر کې شي، په عزت کې شي او د دوی کور خوندي شي. نیکمرغي کله راوړې، زمونږ ارزو او ارمان
وخت زمون ګران وطن ته وای نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي که خدای مو دغه ارمان سر کړي زمون ګران وطن ته نیک مرغي کله راوړي که خدای مو دغه ارمان سر کړي زمون ګران وطن ته نیک مرغي کله راوړي بیا به شعرو کې د خوښۍ اظهار کومه زمون ګران وطن ته نیک مرغي کله راوړي زمون ګرځو او ارمان وای سولا با کله راځي سولا با کله راځي وخت زمون ګران وطن ته وای نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي عابي دریا واړه دلګردي زمون ګران وطن ته نیک مرغي کله راوړي عابي دریا واړه. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وړاندې ولیدل دغه کور هیڅ هم نه درلودل الحمدلله نن دغه کور دیوالونه جوړ شول نن دغه کور چردیوالي مکمله شوه نن دغه کور لویه دروازه ګورئ چې دلته ولاړه ده نن د هغې مور ارمان پوره شو کومه مور چې دغه ځای به ډیره دردوله او ډیره به یې خفه کوله موږ هم خوښ او خوشحاله یو چې د خپله ځوانه انرژي د هېواد په آبادۍ کې تېروو د خوشحالۍ احساس کوم واقعا زه هم ډېر خوشحاله یم مور ته کنچي ورکوم هغه ارمان چې دې لرلو هغه ارمان انشاءالله پوره شو هغه ارمان به نور ختمیږي دا چې دغه ځای هم د دوی دی دروازه هم د دوی دی ملکیت هم د دوی دی نو حق د مور جوړېږي چې د پټۍ په خپله پرې کړي او هغه ارمان په خپله وش کوي کوم ارمان چې لرلو هغه دې پوره شو هم مورې د کنچي واخله سولا با کله راځي سولا با کله راځي زمون ګران وطن ته وای نیک مرغي کله راوړي ډېره مننه مورې هغه ارمان د مورې پوره شولو پوره شو خدای دې تاسو ارمانونه پوره کړي امین د الله طرفه دې تاسو څخه خدای کومک وکړي امین د مور چا کومک کړی وي الله بادشاه دې ټولو سره کومک وکړي امین مور بیا هم ډېر دعاګانې کوه چا چې کومک کړی دی نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي بس زړه نه یې کومک کړی رښتیا هم زړه در باندې بد شوی و دې ټولو سره دې الله بادشاه کومک وکړي امین الله دې کامیاب کړي الله دې ابود قدرمن دوستانو اوښکې په دوه ډوله دي یو له خفګانه تویږي یو له خوشحالۍ نه د مور په سترګو کې هغه د خوشحالۍ اوښکې ښکاري مور به خپل لومړنی قدم خپل کور ته اخلي مورې مهرباني دا دې خوانی کنچي دې ماته راکړه مورې نیک مرغي کله راوړي ډېرې په تمه ارمان لاړل زمون ګران وطن ته وای نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي ځان سره نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي زمون ګرځو او ارمان وای سولا با کله راځي سولا با کله
زمون ګران وطن ته نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي ګلشن وطن مو خړ سپیر دی زمون ګران وطن ته نیک مرغي کله راوړي ګلشن وطن مو خړ سپیر. قدرمن دوستانو دغه د مور هغه خواخي د خوني په ویښولو باندې فایل کړله ماشومانو ته یې خونی ورکړلو د مور هغه ارمانونه چې په زړه کې یې لرل الحمدلله یې پوره شول. تاسې دغه دیوالونه لیدی شئ چې مخکې دلته ټولې پردې وې دلته بل کوم داسې شی نه و دوی به ډېر په تکلیف و ډېر به ځورېدل ډېر به کړېدل نو الحمدلله ستاسې په مرسته موږ وکولی شول چې د دغې مور دغه لوی ارمان پوره کړو چې دغه ارمان دوی دپاره یو خوب و خو ستاسې په مرسته موږ وکولی شول چې دغه خوب په حقیقت بدل کړو. قدرمن لیدونکو مور رښتیا هم ډېره خوشحاله ده ورله مخه یې په دروازه سې کلف هم چولی دی داسې کلف وګورئ د مور مور یې څومره خوشحاله یې اوس دومره خوشحاله یم لکه چې کسې د الله مو کور کلی که الله مو اباد که الله دې تاسې سره کومک وکړي دین دنیا مو جوړ شه چې چا کړی وي الله دې اباد کړي امین الله دې په مخه وچلی وي امین الله دې هره یوه سمه کړي امین مشکل یې خدای حل کړي امین موږ تاسې دې خدای سره کامیاب کړي امین دغه کې مو ارمندونه وختل خدای نور ارمندونه ماف کړي امین امین. خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي خدای پاک دې په افغانستان کې صلح راولي تر څو ټول هیوادوال په ارامه شي تر څو نور کونډو نور یتیمانو ته موږ ونه درېږو که له هرې خوا هر یو افغان وژل کیږي د هغې کونډې د هغه یتیمان دغه مظلوم هیواد ته پاتې کیږي دغه مظلومو خلکو ته پاتې کیږي نو راځئ دغه جنگ نور بند کو راځئ چې د دغو کونډو دغو یتیمانو دغه سطحه راکمه کو ځکه چې موږ په افغانستان کې ډېر یتیمان لرو ډېر داسې کونډې مرګانې لرو چې هغه بلا ارمانونه په زړه کې لري ډېر یتیمان لرو چې هغه نن څیرې ګریوان ګرځي ډېرې داسې خویندې لرو چې هغه نن وخت کې تویوي مګر هغه خپل ارمانونه په خپله وژني مور راغله خونی ویښوي خوشحاله ده نو موږ هم د دې خونی راغله بس مورې نور نه ځایږي نه ځایږي که خدای مو دغه ارمان سر کړي زمون ګران وطن ته نیک مرغي کله. الحمدلله کاروان خیریه بنسټ نن هغه کار ترسره کړو کوم چې د یوه کور عزت و د دغه کور چردیوالي وه د دغه کور دغه دروازه وه دا د عزت دروازه وه نو موږ هم ډېر خوشحاله یو قدرمن لیدونکو نو واقعا د خوشحالۍ احساس کوم بیا هم له تاسو ټولو نه مننه کوم کور مو ودان چې موږ سره په هر کار کې ولاړ یې هر رقم غږ چې موږ کړی تاسې موږ سره کومک کړی موږ هم بیا د هغو کونډو د هغو یتیمانو هغه ارمانونه پوره کړي دي لکه څنګه چې تاسې دغه مور ارمان ګورئ چې نن پوره شول د دغه کور دغه کارونه چې تاسې ولیدل دغه ټول کارونه په 4 ورځو کې پای ته ورسېدل ځکه چې دغه کور عزت زر خوندي شي دغه خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوو تر بله داسې خپرونه چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان کله راوړي نیک مرغي